دا وخت زه په سرانانو کې د یو سړک پر غاړه په یو زړه کلا کې دلته سپین ږیري ځوانان او ماشومان په ګډه سره د زردالو سمنده کې کاږي او زردالو لمر ته ږدي چې بیا د دې څخه کښته جوړیږي او بیا په جلا بیه خرڅیږي او په دې کې سپین ږیري هم شته، ماشومان هم شته، زده کوونکي هم شته. موږ به د دوی سره دلته خبره هم وکړو. حاجي صاحب که تاسو راته ووایاست دا په څه حساب کوئ؟ دا مزدوري درکوي، د ورځې روزانه درکوي؟ دا میاشتانه ده. میاشتانه ده. د میاشت څو تنخواه ده؟ دغه ماشومان د 15,000 6,000 8,000 9,000 ستی ده؟ زموږ د 10,000 11,000 داسې په داسې شاوخوا. ښه نو دا زردالو دغسې نه خرڅېږي؟ دغسې خرڅېږي لږ په ټیټه بیه ځي. مقصد دا اوس موږ په دوا وو دا بیا دا کښته ځینې باسو، دا کښته جلا خرڅوو، منځ کې جلا خرڅوو. ښه دا دوه شیان نور ځینې جوړوئ او ته منده کې جلا خرڅوئ، کښته جلا خرڅوئ؟ دا اووه جلا کوو. دا دي دا په دوا دی. ښه په دغه زردالو باندې چې دا په دې کې اومه زردالو هم وي، لیکن دوی دوا پر اچوي وي دا زردالو پاخه کې او بیا چې دوی دغه اوس لمر ته ږدي بیا به دا وچیږي. دا ماشومان چې دي دا مکتب هم ورسره وایي؟ په څویم کې دا ماشومان؟ والله که بعضې په پنځم کې دي، بعضې په اتم کې دي، بعضې په اووم کې دي. ښه بعضې په درېیم کې دي. صحیح. بعضې مدرسه وایي، بعضې مکتب وایي. مدرسه هم وایي او اکثره چې دی مثال دا په خوارۍ لګیا وي. مجبوره خو ټول دی مجبوره، خو موږ هم دا دی مجبور